زلزلې، مصیبتونه او آفتونه به ولې نه راځي؟ په روزمره ژوند کې موږ داسې خبرونه ګورو او له سترګو مو تېرېږي چې په اورېدو یې د انسان زړه ډېر زیات خفه شي. نن در سره هم یو ډېره دردونکې واقعه شریکوم چې دا کار د پاکستان په راولپنډۍ ښار د ډوکرتا په علاقه کې شوی دی چې یوې 14 کلنې جینئ سره څلورو درنده وحشیانو انسانانو د بیا ناروا کار کولو نه وروسته د هغې لور هم زیږېدلې ده. په دغه وحشي انسانانو کې یو 55 کلن انسان هم شامل دی. د دې دردونکې او رښتینې واقعې خبرولو دپاره خامخا دا ویډیو تر اخره وګورئ، په ډېر څه به خبر شئ او ورسره زمونږ د چینل سبسکرایب کول مو هم هیر نشي. د بی بی سی د یو ریپورټ په وینا چې د جینئ پلار ورسره خبرې کړې دي او ویلي دي چې د هغه ښځه 2 کاله وړاندې وفات شوې ده. نو بیا چې یې کله دویم واده وکړ د کورنۍ مشکلاتو په وجه به یې اکثره دویمه ښځه ورنه خفه وه او په میاشتو به د خپلې مور کره خفه ناسته وه او په دې دوران کې به د ده لور په کور کې یوازې وه او وایي چې زه سرکاري نوکر یم، سهار د کوره ځم او ماښام واپس کور ته راځم. د جینئ پلار په خپلو خبرو کې ویلي دي چې اوس یې لور د 8 میاشتو حامله ده، خو چې کله هغه د 6 میاشتو حامله وه په هغه وخت کې ورته معلومات شوی و چې لور سره یې ناروا زیاتی شروع شوی دی، ځکه چې په هغه دوران کې د هغې په خېټه کې درد شوی و او هغه یې هسپتال ته وړې وه. ویلې چې اول موږ فکر کوو چې دا د معدې مسله ده او د دوایي سره به دا بالکل ښه شي، خو د الټراساونډ د ریپورټ راتلو سره ډاکټر زه راوغوښتم او راته یې وویل چې ستا لور د 6 میاشتو حامله ده او ویلې چې د هغې نه وروسته په ما سر وګرځېدل او د هغو 4 محلهدارو په خلاف ما اف آی آر درج کړ، کومو چې زما په لور باندې بیا ناروا زیاتی کړی و. په ریپورټ کې ویل شوي دي چې د جون 2013 کال کې په لومړي ځل یو ملزم د دغه جینئ کور ته را داخل شوی و چې کله دغه جینئ په کور کې یوازې وه او ناروا زیاتی یې ورسره کړی و. له دې واقعې څو ورځې وروسته هغه بیا له یو خپل ملګري سره د دغې نجلۍ کور ته راغی او بیا یې دغه جینئ ته د وژلو دمکي ورکړه او ورسره یې ناروا زیاتی هم وکړ. په ریپورټ کې ویل شوي دي چې د دې واقعې نه وروسته دغه جینئ ته یو 2 نورو ګاونډیانو هم د بلیک میل کولو او په کلي کې د شرمولو دمکیانې ورکړي دي او د هغې نه وروسته جینئ مجبوره شوه چې د هغوی سره یې هم ناروا زیاتي کولو ته غاړه کېښوده او بیا د هغې نه وروسته یې پلار هم پرې خبر شوی و. د جینئ پلار دا الزام هم لګوي چې په ناروا زیاتي کوونکو کې یو د پوخ عمر سړی هم شامل دی چې 55 کاله عمر یې دی، 2 پکې 18 کلن هلکان دي او یو پکې 14 کلن هلک شامل دی. د راولپنډۍ د پولیسو مشر مظهر اقبال په خپلو خبرو کې ویلي دي چې د ناروا زیاتي ښکار دغه جینئ میډیکل چیک اپ هم شوی دی او پولیسو دغه ملزمان نیولي دي او د هغوی نه تفتیش شروع دی. د دې جینئ ترور هم له بی بی سی سره په خبرو کې ویلي دي چې ما څو ځل له دې جینئ سره ملاقات کړی دی خو ماته نه ده محسوسه شوې چې دغه حامله ده او دغه جینئ ډیره زیاته ویرېدلې ده او د هغې په یو پرایویټ هاسپیټل کې علاج هم شروع دی. د جینئ پلار په خپلو خبرو کې دا هم ویلي دي چې د ملزمانو د کورنۍ له اړخه موږ ته مسلسل دمکي راکول کیږي او موږ ویرول کیږو او زه د خپل ځان او د خپل لور د سیکیورټي باره کې ډیر زیات پریشان یم او هغه غواړي چې زما لور دې د ښځو د تحفظ په یوه اداره کې وساتل شي. دوستانو دا و یو ډیر دردونکی خبر چې له تاسو سره مو شریک کړ. دوستانو چې په دې معاشره کې کله موږ هم داسې خبرونه اورو نو د انسان زړه ډیر زیات خفه شي. الله تعالی دې داسې خلکو ته سخته سزا ورکړي چې پردی تورسرې په قلاره نه پرېږدي او ناروا زیاتی او ظلم ورسره کوي. دوستانو زموږ خلک بیا اکثر دا وایي چې الله تعالی په موږ باندې ولې عذابونه راولي. نو دوستانو تر څو پورې چې داسې حالات شروع وي نو موږ بیا په کومه خلو د الله تعالی څخه د رحم توقع وکړو، اگر چې الله تعالی ډیر یو لوی رحیم او کریم ذات دی، خو تر څو پورې چې موږ او تاسو ځانونه نه وي سم کړي نو هیڅکله هم حالات نه سمیږي. الله تعالی دې موږ او تاسو ټولو مسلمانانو ته د نیک عمل کولو توفیق را نصیب کړي او الله پاک دې موږ او تاسو له داسې شرمونکي او دردونکي حرکت څخه وساتي، آمین. دوستانو ډیره مننه کوم چې ویډیو مو تر پای را سره وکتله. ویډیو لایک کړئ او پښتون ټایم چینل هم در سره خامخا سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی او بخښونکي رب سپارم.